دا داسې چل و طالبانو ورونو کله چې د اف ټي ټي کې په متهمینو کې یو سړی مستح نومېده دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاله زوی و د ترور او د خاله زوی و مستح ابن اوکادا نو دا باندې بابو غریب کړی و ابوبکر صدیق ډېر رضی الله عنهما دوی دواړو د ډېرې صدقې پې کولې نو چې کله د اف په کیسه کې دی دخیل سو نو د قسم وکړو چې زه به بیا په ده باندې صدقه ونه کړمه او ده ته به زه خرچه ورنه کړمه او الله عز وجل د آیات را نازل کړو چې نه ته هغه خلک چې الله دنیا ورکړې او الله په دین کې زیات کړی په نورو خلکو یو سړی الله په دنیا کې په نورو خلکو زیات کړی دنیادارم ده او دین یې له نورو خلکو نه زیات ده دا خلک دې داسې قسم نه کوي چې زه به ښه کار نه کوم ته نه خوښوې دا چې که بالفرض تا یو ګناه کړي وي او الله تا ته بښنه وکړي خوښوې که نه خوښوې د دې بل په حق کې هم خوښ کړه نو طالبان ورونو صحابه رضی الله عنهم چې ول هغوی تزکیه د نفوسو الله عز وجل داسې کړې وه د رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق دستي طالبانو د الله هغه ومنه بالکل کنی دا ډېر درد لري چې د تا په حرم او د تا په کور باندې یو چا تهمت لګولی او ته د هغه معاف کې او الله چې ورته ویلې د الله عز وجل له طرف نه بیا معاف کړ او دا خو څه کوې مخکې چې یو اندازه شی ورکول د هغې دی مضاعف کړل دوه چنده یې ورکول ورته طالبانو ورونو دې طالبانو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عفو وکړله یو په دوه باندې هغه ورکړه ورته یو په دوه باندې کړله نو الله دې موږ ته د عفو مادام پیدا کړي خصوصا په افغانو کې بیخي دا ماده نشته د عفو نو الله دې موږ ته پیدا کړي طالبانو ورونو د عفو ماده بیخي افغانانو کې نشته ده عمر ډېر مشکلات په افغانانو کې دي طالبانو ورونو یو دا د چې عفو نشته الله دې موږ کې عفو پیدا کړي طالبانو ورونو او یوه خبر دا ده چې دلته یو مسله را مستنبطه سوله هغه مسله دا ده چې که چېرته یو چا قسم وکړ چې زه به دا کار نه کوم نو کوم کار نه چې ده قسم کړی ده نو هغه نه دا کار چې د هغې خلاف د هغه کار افضل وي نو بیا به ته د قسم ماتوې کفاره به یې ورکوې هغه ښه کار به کوې ابوبکر صدیق ویلې رضی الله عنه وی زه به صدقه په مستح نه کوم نه صدقه افضله وه که صدقه نو ځکه طالبانو دا هلته به د ځان حانیس کوې او د قسم به کفاره ورکوې تر دې نه به تېرېږي نو الله عز وجل دا یو مسله دلته مستنبطه سوله چې دا د جمهور علماو رایه هم ده طالبانو ورونو دلته یوه خبره بله مو واورئ چې شهاب الدین علوسي رحمه الله کړې بعضې خلک وایي که چا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې متهمې بالزنا کړې دی که توبه وباسي الله یې توبه نه قبلوي اما علامه شهاب الدین علوسي وایي ظاهر د آیات دا ده چې الله یې توبه قبلوي توبه الله عز وجل قبلوي طالبانو ورونو نو د دوی توبه هم الله عز وجل قبلوي که دا اتهام یې کړی وي او توبه د زړه نه وباتې الله یې توبه قبلوي دلته طالبانو ورونو څو خبرې در سره واورئ یوه خبر دا واورئ که چا د دغه آیتونو د عشق د آیتونو نه وروسته چا د نبي صلی الله علیه وسلم په حرمونو باندې یعنې په بیبیانو باندې که عایشه وي او که نورې وي رضی الله عنهن که چا تهمت پرې ولګو دی طالبانو کافر مطلق ده یو مخکې له آیات نه چې چا تهمتونه لګولي دي نو هغه کې بیا خبر داسې ده یو داسې انسانان ول چې تهمتونه یې لګولي ول چې هغوی د زړه نه په دې کې استمرار و دوام کو دا یې مقصد و ده نو هغه هم کافر ده لکه ابی ابن سلول غوندې ابی ابن سلول چې رئیس المنافقین ورته ویلې دی هم کافر و پاتې سو هغه نور صحابه لکه مثلا مصطح حمنا حسان ابن ثابت د دوی رضی الله عنهم دوی چې کوم تهمت لګولی وو دوی د زړه نه وو طالبانو ورونو دوی تقلید کړی وو نورو خلکو ویلې دوی هم تقلید کړی وو دوی تحقیق نه وو کړی نو دوی کافر ونه اما دغه ګناه یو سړی تقلید اعما کوي ړوند تقلید کوي تحقیق کوي نه چې هغه ته ویلې دی هغه په خوله ورسره راولي نو دا طالبانو ورونو ګناه ولا د دې ګناه نه دوی توبه وویستله الله عز وجل د دوی دا توبه قبول کړله
نو دا یوه خبره سوله چې علامه شهاب الدین الوطي کړې، الله دې وکړي چې ما په خبر پوهېدلی یې. وروسته له نزول د آیات نه که چا تهمت ولګو کافر ده. مخکې له هغه نه که چا مستبیح بله، مباح بله، لکه ابی کافر ده. که چا تقلید عن جهلن کو بدون تحقیق کو، دا بیا د استباحت او دای مباح نه بله، دا بیا کافر نه، ګناهګار ده. دې طالبانو غیر له ابی نه نورو ټولو صحابو د زړه نه توبه وویستله، الله عز وجل د هغوی توبه قبوله هم کړله. طالبانو شهاب الدین الوطي وایي د انبیا علیهم السلام ښځې هغه ښځې چې پاکې دي هغوی متهمې کول په زنا باندې د انبیاو، دا خو د نبي ښځې وې، د نورو انبیاو ښځې متهمه کول په زنا باندې د هغې من دا حکم ده. او د نبي صلی الله علیه وسلم بنات او لورګانې متهمه کول په زنا باندې د دې هم حکم ده. خصوصا بدعته الطاهرة الكريمة الزهراء فاطمه رضی الله عنها، نو هغه طالبانو ټولې لورګانې خصوصا ده که چا متهمه بالزنا کړه دی طالبانو کافر ده. او دلته یوه خبره علامه شهاب الدین الوطي رحمه الله بله کړې ده، هغه داسې د طالبانو هلته مخکې تېر سو لعنو فی الدنیا والآخره. ما پرې خبر ځان پوه کوي طالبانو په معین سړي باندې لعنت ویلل څنګه ده. ګوره یو خو دغه کنځاو یو بله خبر ده، دغه لفظ باندې د الله لعنت وي په پلانکي باندې معین باندې. نو طالبانو ورونو کافر داسې کافر و چې هغه په کفر مړ سوی و او دا معلومه وه چې په کفر مړ ده، په هغه باندې لعنت ویلل څنګه ده. نو ویلل د لعنت بې جایز دي، خو په دې شرط باندې چې د لعنت کې به بل چاته ایذا او ضرر نه رسېږي. لکه مثلا ابو جهل غوندې، ابو جهل کافر مړ سوی و، په ده لعنت ویلل جایز و، اما که په دې باندې ایذا او ضرر رسېده، لکه مثلا د ده زوی عکرمه ابن ابي جهل، الله طالبانو په اسلام کې 14 ډېر لوی زړوران پیدا کړي وو چې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 زړور صحابه ول، یو په هغې کې عکرمه ابن ابي جهل و رضی الله عنه. عکرمه ابن ابي جهل د یرموک په جهاد کې د 400 استشهادیانو سره شهید سوی. بس دا طالبانو د الله یو عجیب هغه ده، کله چې د اسلام راوړي رسول الله د صحابو سره ناست ده، وایي اوس یو کریم د قوم راځي، نو د پلار په حق کې به یې ته نه وایې، ګورئ د ایمان راولئ چې دا مؤمن د پلار په وجه خفه نه کړي. رسول الله صحابو ته ویلې هېڅکله د ده په مخ کې د خپل وخت فرعون ابو جهل یاد نه کوي. ګورئ نو که کافر ده چې کافر وو په کفر مړو لعنت پې جایز ده، او که په لعنت کې چاته اذیت و ضرر مسلمان ته رسېده بې ناروا د طالبانو ورونو یا به یې نه ورته رسوي. روح الماني خو سید د طالبانو ښه دی، سید د روح الماني، خو خامخا طالبانو دا ماده لږ پې غالبه ده. نو دی وایي که چا د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هغه هم طالبانو په اسلام نه ده تېرتوی. ګوره دا ویللو کې به هم عادت کوئ طالبانو، بل رقم ته پې رانغلم زه ګوره اسلام نه ده تېرتوی، دتې تعبیر به کوې. نو په هغه باندې لعنت ویلل طالبانو روح الماني وایي تخته ناروا ده، ځکه صحیح ده چې اسلام یې نه ده راوړی، خو دی به لعنت نه پې وایې، ځکه په دې باندې هغه څوک ناراضه کېږي طالبانو چې د هغه په ناراضه کېدلو الله ناراضه کېږي او خفه کېږي. طالبانو علي قاري رحمه الله یو کتاب جوړ کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورو پلار یې د هغوی د کفر فیصله یې په کتاب کې کړې چې هغه په اسلام نه دي کېږي، کتاب یې جوړ کړی. روح الماني ته غوسه ورغلې وی رغم انف علي القاري، پزرې وایي پیره څه چې په اسلام دې نه جوړول، توقف دې نه کو، نو په کفر دې ولې کتاب جوړوئ؟ ته ولې نه پوهېږې چې د کام ورو پلار دي چې دې مسلې ته تنبه ولې ایښي به دې ځان نه پوهې کوه، لکه د نورې اسلامي امت علماو چې ځان غلی کړی تا به هم ځان غلی کړي دې لیکلي. ته نه پوهېږې چې دا څوک دي، ویلې عین واحد تکرم الف عین، د یوې سترګې په خاطر زرو سترګو ته سړی عزت ورکوي که نه. یو کلي کې چې د تا جانان وي ټول کلي ته هغه غرونه در باندې ښه لګېږي. نو لعین واحد تکرم الف عین ډېره ښه خبر ده. کله ګوګو طالبان ما نه پوښتنه کوي د رسول الله مور پلار څنګه ول، ما د طالبانو معلومات ته په 3 واړو اړخونو کتابونه لرم، ښه خبر ده په دې مسله کې توقف وکړه. بس دا مسله مونږ الله او رسول ته سپارو، مونږ کار نه پکې لرو طالبانو ورونو. که نه تړی چې تحقیق کوي خود سړي ته معلومات کېږي، خو ښه خبردار چې په دې باب کې څوک وځي توقف وسي. نو لعنت په معین کافر ویلل دا جایز ده چې په کفر مړ وي او دا مرګ یقیني معلومي چې په کفر ده،
لعنت پې ویلل جایز دي خو په دې شرط چې کا ته اذیت پې باندې رسول نه وي. نو طالبانو دا اوس کېدلی سي دلته یو توکي پلارې یا یې ترې یا خپلوانې د کفر په تپ کې مړي الله عز وجل دنه مجاهد جوړ کړي وي نو د هغه په مخ کې به د هغه عبادتي خو طالبانو نور آباد هم د دي هره ورځ ملایان تقریرو کې راځي کربکیان هغه دي آپ وسوي طالبانو ورونو خان زه به خبر درته وکم دا هم ډېره ښه خبره ملایان ګوره طالبانو اربکیان هم تېر شول هغه اوس دلته مونږ سره دي هره ورځ تقریر کې یادې نو سپکه د طالبانو کې بد ده اسلام کې چاته دې ضرر مه رسوه ډېرو انسانانو توبه ویستلې دوی ولنډه خبر کوم طالبانو ورونو د هرات کې یو عالم تېر سوی شیخ الاسلام اسماعیل الهروي چې دوی خواجه عبدالله انصاري ورته وایي یو کتاب جوړ کړی منازل السائرین هغې باندې ابن القیم شرح کړې د دنیا علماو پې شرح کړي ډېر دا نړیوال کتاب ده په علم د تصوف او په علم د تزکیې د نفس کې دلته طالبانو دوه خبرې کړي دي دومره کې خبرې دي یو سړی چې په خپلو اعمالو غرور کوي د اعمال الله تر قطعتي دی یو وخت کې که نه ما جهاد کړی تا شی کړي دي ما جهاد کړی د تا شی وکړل د شل کلو کې په د خپلو اعمالو باندې غرور کول طالبانو ورونو الله عز وجل کوم عمل باندې چې ته څوک کوې غرور هغه عمل الله درنه قطع کوي لکه تېر وارې مجاهدین څه ول طالبانو ورونو چې کله ورتان یې ووهل هغو مجاهدینو خپل وخت کې طالبانو داسې مجاهدین ول لکه د موږ مټران ولې نه دا هغه وخت کې نه ول خراب خو دوی په اعمالو غرور وکړ بل وارې الله بیا امتحان راوست بل امتحان کې الله راوست په بل امتحان کې هغه عبادت چې دوی په فخر کړیو هغه عبادت الله له دوی نه قطع کړه که نه هغه مجاهدین راجګ کړل بیا د جهاد په مقابل کې هم دوی مقابله وکړله تاسې ته وایم طالبانو د امارت مشرانو د اسلامي سب رهبرانو خپلو اعمالو مغرورېږئ خپل اعمالو باندې چاته پیغور مه ورکوئ مه وایئ چې ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي په اعمالو باندې غرور کول او د فخر د ریا دپاره یادول طالبانو ورونو یا الله دې تر نږدې به ګوره بل جهاد راولي بل یې چېرې تا به له دغه عبادت نه منقطع کي ګوره بېرته به د هغه عزت له منځه لاړ سي ته د افغانستان په ټولنه کې چې عزت لري خو د جهاد د وجې نه لري ته چې په هغه غرور وتې بل جهاد به راسي په هغه کې به بیا تېرې لکه هغه مخکې غوندې الله دې موږ دې دا ډېره ښه قاعده ده دې باندې طالبانو بحث کړی له قرآن او له حدیث نه بحث کړی بل دا د طالبانو چاته چې په یوه ګناه پیغور ورکړي خبره واورئ چاته دې ویلې ته مخکې اربکی وي هغه اوس ښه سړی ترې جوړ سوی ته همدغه صحابو چې قرآن پرې غږېږي د صحابو د عد په کیسه کې بحث کوو که یې نه کوو توبه یې ویستله که نه مونږ بېرته ورپسې وایو همغو خلکو پسې رضي الله عنهم ورضو عنه وایو که نه وایو اوس واوره چاته چې په یوه ګناه پیغور ورکړي الله پاک تر څو نه مړ کوي چې الله دې په هغه ګناه باندې اخته نه کړي تجربه یې کوي دا دواړه قاعدې تجربه دي طالبانو مدارج السالکین في منازل إياك نعبد وإياك نستعين هذا ابن القيم كتاب ده في الإسلام ده شاگرد دا دوله قاعدې کاته پیغور ته مه ورکوه اربکی ولې د کفر په تپ کې ولاړ ولې چاته چې د کومې ګناه پیغور ورکړه الله دې نه مړ کوي بل وارې به بیا جهاد راسي ته به بیا اربکی دې بس د طالبانو دومره ډېر پیغورونه خلکو ته مه ورکوئ کار وکئ په دې ټولنه چې دا ټوله ټولنه څو اصلاح وکړو او دغه حالت ته یې بوځو چې الله عز وجل مو دومره وخت مخکې ما کره انشاءالله امریکې نه ماخوستان ناوخته و دنګ یې راته وویل ما بېرته ټلیفون بندوه پې باندې بیا مې ورته بیا میسج راته وکړو چې خیر دی که شی ته دې ما ټلیفون پورته کړه ما کاره میسج ورته وکړم اوس شپه ده 11 بجې دېرش بیا ما چې صرف صوتي غږ ورته وکړه بېرته میسج راته وکړو یعنې زړلي زه به اول ځان در وپېژنم زه وي د خوست زربتای وم اوس امریکا کې اوسېږم د خوست ولایت کې والله عز وجل ما ته هدایت کړه او هدایت یې داسې و چې ما ته ویلي دي تا یو تحقیق ما ته بانه سو الله ما ته بانه کړي یو کافر زه طالبان اروپا کې به اوسېږي نو هغه دي تا یو تحقیق نشر کړي په دغه عنوان باندې چې اس د قوم په لحاظ عرب دي اسان ته دي یا د قوم په لحاظ عرب هغوی ملنډې پې وهلې وې ما ته هم په ملنډو کې دا خبر راغله ما ویلې چې دا خو یوه عجیبه خبر ده چې دی کوي بیا مې دي تا دا ټول درسونه تعقیب نو چې تعقیب مې کړل اوس ترجمه مرم ټول درسونه اورم والله عز وجل ما ته هدایت کړی ما چې کوم کارونه کړي زه ټولو نه رد کړم د طالبانو من یهده الله فلا مضل له الله اوس وي چې درس هم یو څلور میاشتې مې مدرسه کې درسره تېروم چې نور هم ښه طالب ته مخامخ طالب ته نو چاته طالبانو د ګناه پیغور مه ورکوئ الله چې فرصت ورکوي او چاته د دې چې په ګناه یې مل نه کړي چې ډایرکټ جهنم ته بوځي فرصت ورکوي ایما وي تا ته کار د طالبانو ورونو اکرمه ابن ابي جهل د فتح د مکې تر ورځې پورې چې چا په صف کې ولاړو د کفر له امله د فتح د مکې نه وتښتېد که نه رسول الله که دی ورغله بېرته یې راوسته دې طالبانو له هغه نه څوک جوړ د یرموک د جهاد شهید جوړ سو ما په هغه باندې
په انسانانو باندې د الله په مخلوق باندې مخ خوشحاله کېږي چې په کفر مړ دي هغه بد تري ته هم د دې دعا وکړي چې الله دې هدایت هماغه بد کړی که د اسلام تنګر ته خو راغی طالبانو بد دوی مړی بیا ډېر خطرناک وي که دې خواته هم وي خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام نو لعنت د معین کفر باندې مړ وي خو چې چاته اذیت رسېده نه به یې کوي یو او که چېرته داسې چل و طالبانو ورونو روح المانی دلته داسې وایي که چاته اذیت هم نه پرې رسېده دا کافر معین لعنت کې کوم ثواب شته خو ثواب خو نشته د نقطه خبر دا ده چې ضرر هم نه پرې رسېده لعنت مه دې باندې وایي دا د علامه شهاب الدین الوسی رحم او که چېرته یو سړی و کافر و فلحاله خو دا نه وای معلومه چې په کفر به یقیني مړ کېږي یو لکه ابو جهل دا خو وایي هغه ابلیس دا خو معلومه ده چې په چا مړ کېږي په ده باندې لعنت جایز ده په هغه خو څوک خفه کېږي هم خو ثواب خو نشته او یو داسې کافر چې هغه اوس ژوندی ده خو دا کله معلومه ده چې الله به په کفر مړ کوي که په اسلام ټرمپ بوش اوباما ترکوزی که نه داسې لوی لوی کافران دوی باندې لعنت ویلل څنګه د طالبانو روح المانی وایي مشهوره دا ده چې دا هم حرام ده بل مشهور انها حرام ومقتضى كلام الحجة الإسلام الغزالي أنه كفر ځکه طالبانو ورونو د لعنت دا معنی الله دې تعالی له رحمت نه لرې کې نو رضا هغه مسله چې د عقایدو کتابونو کې راځي رضا بالکفر کفرون راځي نو ته وایې چې الله له رحمت نه لرې کې رحمت په اسلام ده نو خو دې ده دا کفر تا مختار کړ طالبانو نو رضا بالکفر کفرون سره طالبانو ډېره خطرناکه مسله ده نو دې ته مو فکر وي نو بیا خو یزید خو که مسلمان ګناهګار تېر سوی نو په هغه باندې خو بیخي لعنت نه ده جایز که دغسې یو بل مسلمان د الله لعنت دي په ده باندې نو دې ته هم فکر وي علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله دلته بحث کړی ده او روح المانی وایي یو چا ګناهګار مسلمان ته اصطلاح دعا قد لدینه مسلمان د طالبانو ورونو ګناهګار ده هغه ته دې لعنت مه وایه ورباندې هغه ته داسې دعا وکړه الله ده ته هدایت وکړي اصلاح یې کې اصلاح دعا ورته وکړه چې د اسلام سب ته ډېر خلک راتلي